وطن د مور حیثیت لري. یو سړی چې مسافر شي والا په مور نه هم زیات کله یادوي چې کله مې یادېږي. زمونږ په دې دنیا باندې نور وطنونه نشته دی، نه مو په دې دنیا کې یو بل قام چیرې ملګری شته چې هغه به موږ ورپرېږدي. مه د دغې وطن په دعوه تېرېږئ. والله چې دا وطن مو وي تاسو به عزتمن وئ. په پردي وطنونو آباد خلک عزتمن نه وي. مونږ وایو پلانکی په لاهور کې پنډېږي ایس ایچ او سره یې ښه تعلق دی. نه وي ښه تعلق، په پلار نه زیاتې تحفې هغه ایس ایچ او ته کوي. ځکه او بیا چې دا خلک د بېروزګارۍ د لاسه، د بدامنۍ د لاسه، د نشتې د لاسه، د دغې د لاسه لاړ شي، د بېانصافۍ د لاسه پنجاب ته، نو هلته د وطن خبره نشي کړی چې یاره پردی وطن دی که خبره کومه ګیر به مې کي، مجبوروي به دا مو د وطن نه لرې کوي چې مجبور شئ، ټیټ شئ او غلام شئ. ستا نیکونو تل دا خلک غلام ساتلی دي، نن تا دی غلام ساتي او مخکې هم دغه کارونه در باندې کوي. نو ملګرو، خاوره مو ده، وطن مو دی، د مور حیثیت راته لري. د خپلې مور خدمت چې کوم بچی نه کوي هغه په معاشره کې بدنام وي. د خپلې مور وطن خدمت به کوو. د دغې وطن حق دی را باندې. د دغې وطن وبس کوي موږ ژوند کوو. د دغې وطن هواګانې دغه بوټي یې په دغې خټو کې موږ پخا پوړې کړي دي. بل هیڅ دنیا کې زموږ ښکلی ځای نشته، په دې نه ښکلی وطن نشته. جنت وطن دی. د دغې جنت وطن تقدیر دا نه دی چې کوم دلته کېږي، خو البته پالیسۍ سختې پالیسۍ دي، استحصالي پالیسۍ دي، استعماري پالیسۍ دي. هغې خوړلی دی دا ولس، نن دومره تباه شوی دی. په خپله خاوره دته ځان د دغې خاورې څوک نه ښکارېږي. په چیک پوسټ چې ورته ولاړ وي دته ډېر غټ سړی ښکارېږي چې وطن د دوی دی. وطن د دوی نه دی، وطن ستاسو دی. زه بیا خبره ریپیټ کوم چې د وطن په دعوا مه تېرېږئ. وطن مو دی، خاوره مو ده. بل هېڅ زوی چې په دنیا کې څوک درته ښایي نه ښکلی دی نه به ته پکې عزت مونده کړي. زه آخري خبره لنډوم. زمونږ یو ملګری و په عربو کې وي چې مونږ ژوند کولو، نو د عربیانو به مونږ ته ډېر نیچ نظر باندې کتل، په کم نظر. دلته کېدی چې په عربو کې چا وخت تېر کړی وي، ویله ډېر په کم نظر به یې مونږ ته کتل. او یوه ورځ پیرنګیان را روان وو، نو پیرنګیانو ته یې سلوټونه وهل او ډېر خدمت یې وکړ دوی. چې ما وویل چې مونږ یې د کلمې ورونه یو، زمونږ عزت نه کوي او د هغې کوي. دا ولې چې شپه ورځ مې سوچونه پرې کړل، اخري یوه نتیجه ته ورسېدم. هغه نتیجه مې مطلب دی، ویله نتیجه مې دا حاصله کړله چې کومو قامونو خپل وطن جوړ کړی دی دغې هر چېرته عزت وي. کومو قامونو چې خپل وطن نه دی جوړ کړی هر چېرته هم عزت نشي موندلی. نو اتحاد چې کوئ د باجوړ اولس به تیرا، پېښور، سوات، کویټه، وزیرستان دا به د بل چا وطن نه شمارئ. وقه چې په وزیرستان کې ډز کېږي دا به درته لګېږي چې زما په خاوره، زما په قام باندې چا فایرینګ کړی دی. دا ټول وطن به مونږ یو و. په باجوړ کې چې خلک ناست دي مونږ ته به برابر درد میلاویږي چې خلک په درد کې دي. او برابر پرېږدئ، رښتیا درته وایم که زړونه سره وکچو، دننه په باجوړ کې لګیا ده، بل زمونږ په زړونو کې لګیا ده چې دغه کامیابه شي. د دغې وطن عزت زمونږ عزت دی. نو د هر څه نه بالاتر د ورونو په خپل منځ کې به څه اختلاف راشي، په مور د مور په قدر د چا اختلاف نه سره راسي. دا زمونږ مور وطن دی. د دغې عزت خدمت دا په اجتماعیت کېږي، دا په یوازې تګ نه کېږي، دا په پروپاګنډو نه کېږي، دا په دسیسو نه کېږي، دا په پکوړو نه کېږي. دا چې کېږي دا به په خپله خاوره باندې د خپلو ولسونو سره په ودرېدلو باندې کېږي. نو دغه حل دی. ځینې خلک درته وایي چې په احتجاجونو باندې څه کېږي، په جلسې باندې څه کېږي. سړی دغې نه بیداري پیدا کېږي. 15 ټوپک دومره نه دی زورور، هغه به په څه طریقه قلار کي. خو ظالم سړي ته چې کله ټول کام بیداروي دا دته ډېر زیات د سر خوش جوړېږي، درد جوړېږي. هسې یې منظور نه دی زشت، خو پوهېږي چې چیرې ځي دا د وطن شوچه بچیان به د خپل مور وطن په خدمت باندې دی لګوي که نه.